سلامونه دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. هغوی یوازې د تورو په وسیله جنګیږي. د هغوی مخې ته داسې ځواکونه ولاړ دي چې ډېر ځواکمن نه دي. خو موږ دلته تر ټولو لویه تېروتنه کوو چې موږ فکر کوو لوتر هم یو داسې څه لري چې له مودریت څخه ډېر لوی او ځواکمن دی، کوم چې د ایکسکالیبر په نوم یادیږي. دا هغه توره ده چې د لوتر باچهي پرې ولاړه ده. د همدې په مرسته د مودریت جادو مات کړی و او په دې جګړه کې بریالی شو. خو له دې وروسته د باچا ستاینه په هر ځای کې پیل شوه. خلکو یې درناوی کوي چې دا خبره د هغه ورور په ضد کې راوست. اوس هغه د بادشاهي تږی شو، کوم چې د مشر ورور په برخه شوی و. خدای ښه پوهېده چې هیڅوک د هغه تورې په وړاندې نشي درېدلی. د همدې لپاره یې د یو شیطان څخه مرسته وغوښته. د خپلې ښځې د قربانۍ په بدل کې یې ویش کړ او ورته ویې ویل چې د باچا کورنۍ ووژنه. هغه هم دا کار وکړ. او کله چې باچا خبر شو چې داسې څه پېښېدونکي دي، نو له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بندر ته لاړ. د هغوی ته وویل چې ژر په کښتۍ کې کښېنئ. په همدې منځ کې هماغه شیطان هلته راځي او ملکه وژني. خو باچا خپل ماشومان په کښتۍ کې واستول او خپله د هغه شیطان سره جګړه پیلوي. د دواړو ترمنځ سخته جګړه وشوه، ان تر اوبو لاندې. خو موږ ته نه ښودل کېږي چې څوک بریالی شو. خو موږ پوهېږو چې د هر چا سره توره وي، هماغه به یې ګټي. ښایي باچا یې وګټي، خو د اوبو لاندې پاتې کېدو له امله به مړ شي. ماشوم په کښتۍ کې روان و او روم ته رسېږي. هلته ځینې ښځې هغه ویني او سمدستي خپل له ځانه سره وړي. خو په خلکو کې شور جوړ شو چې اوس باچا مړ شوی دی، نو راتلونکي باچا به څوک وي. په دې وخت کې د واتیکان خلکو ډېر چل وکړ او ځان یې باچا کړ. بیا خپله ظالمانه واکمني پیل کړه چې پکې انسانان نه بلل کېدل، بلکې څاروي ګڼل کېدل. د واتیکان یوازینی هدف واک و. همدې لپاره یې د مایز برج جوړول پیل کړل. که څه هم دی خپله جادوګر نه و، خو هغه ځواک ته تږی و چې مودریت درلود. په همدې وخت کې ارتور هم په یوه فاحشهخانو کې لوېده. هلته یې جګړه، غلا، لوټ او نور ټول کارونه زده کړل. د هغه عقل هم ډېر تیز و او د همدې کبله به بریا تل خپل په برخه کوله. ورو ورو 20 کاله تېر شول. خلک اوس خوشحاله وه ځکه د مایز برج کار بشپړ شوی و. خو په همدې وخت کې یو بله ستونزه پیښه شوه. د بندر اوبه وچې شوې. خو یوازې دا نه، هغوی هلته د ایکسکالیبر تور هم ولیده چې په یوه لویه ډبره کې بنده پاته وه. کله چې واتیکان دا ولیده، سمدستي راووت او کتل یې چې هر څوک هڅه کوي هغه توره راوباسي، خو هیڅوک نشي کولی. ولې؟ د دې پوښتنې لپاره هغه یو جادوګر ته ولاړ. جادوګر ورته وویل چې یوازې د باچا وژونکي یې ایستلی شي، کوم چې اوس هم ژوندی دی. ته هغه پیدا کړه او دلته یې راوله. کله چې واتیکان دا خبره ترلاسه کړه، د شاوخوا ټولو سیمو خلک یې دلته په زور راوستل، ځکه دی په هر قیمت د هغه تورې غوښتونکی و. د ښار هر ځای ګډ وډ و، هر څوک کش کېږي. ارتور هم په منځ کې و. که څه هم هغه د خپل تیر په اړه هیڅ نه پوهېده، خو دی هم ورسره شامل شو. خلک یو په بل پسې راوستل کېده، خو هیڅوک د دې کار څخه خوشحاله نه و. خو کله چې ارتور لاس پر هغه توره کښېښود، یوه عجیبه لړزه یې احساس کړه او د ده په سترګو کې د تیر وخت انځورونه ښکاره شول. هغه خلک چې د پلار شاګردان یې وه، نن ورته حکم کوي. که څه هم ارتور په لومړي ځل د تورې څخه لاس لرې کړ، خو کله چې په دوهم ځل ورو ورو پورته شو، نو هلته لکه زلزله رامنځته شوه. واتیکان چې په ماڼۍ کې ناست و، هغه هم پوه شو چې هغه څه یې پیدا کړل د کوم څه په لټه کې چې دی و. په یوه وار کې ارتور هغه توره راویسته، خو د هغې ځواک یې ونه شو زغملی. هغه همالته بېهوشه شو. هر لور ته غږ او شور جوړ شو چې د لوتیر باچا سلطنت بیرته راګرځېدلی دی، ځکه هغه توره یې راایستلې ده. له همدې امله اوس خلک د اوسني باچا پر وړاندې بغاوت کوي چې واتیکان ته دا خبره ښه نه ښکارېده. د بلې خوا د باچا لوتیر پخوانی لوی جنرال بیډمیر له یو جادوګر مې سره ویني. هغه ورته د ارتور په اړه هر څه وایي او وایي اوس باید موږ ورسره مرسته وکړو. یوازې په دې توګه موږ کولی شو چې زوړ سلطنت بیرته راستون شي. کله چې ارتور د زندان په کوټه کې سترګې پرانیستې، واتیکان د هغه مخې ته ناست و. هغه ورته ښکاره کوي چې د دې سلطنت د پخواني باچا زوی یې، یوازینی ته یې چې د هغې تورې ځواک کنټروله کولی شي. خو د خپل غرور د ساتلو لپاره اوس غواړي چې د ارتور سر د خلکو په منځ کې پرې کړي، تر څو هر څوک پوه شي چې هغه څومره ځواکمن دی او له هیڅ چا څخه نه ویرېږي. په همدې وخت کې به ارتور اړ شي او خلکو ته به ووایي چې هغه د باچا کېدو وړ نه دی او پلار یې یو بزدل باچا و. یوازې په دې صورت کې به د هغه ملګري وژغورل شي، که نه نو هغوی به هم د ده سره یو ځای ووژل شي. چمتووالی روان و. خلک له ټولو خواو څخه راټول شوي وو. هغوی چې ارتور یې لیدلی و، د هغوی په سترګو کې هیله وه. هیله یې دا وه چې هغه به د هغوی برخلیک بدل کړي. خو اوس ارتور د خپلو ملګرو د ژغورلو لپاره اړ شو چې د واتیکان خبرې ومني. لږ وروسته هغه هم د سزا لپاره راوستل کېده. په ناڅاپه د جادوګر د خلکو لخوا جادو ښکاره شو. ټول حیوانات یې په ولکه کې نیولي وه. له بلې خوا د بیډمیر خلک په برید پیل وکړ. دې صورت نه ګټه اخیستل کېږي. یو سړی له ارتور او تورې سره یو ځای سیند ته ټوپ وهي. وروسته بیډمیر په یوه پټ غار کې ښکاره کېږي. هغه ارتور ته وایي چې ته د لوتیر باچا یوازینی زوی یې، ته باید خپل حق ښکاره کړې. ټول سلطنت باید بیا خوشحاله شي. خو ارتور د دې ژوند کولو هیڅ لیوالتیا نه لري. هغه د ټولو پر وړاندې جګړه کوي، خو هیڅوک یې نه پرېږدي چې هغه ولاړ شي. همالته هغه خلک راټولوي او د همدې له امله بیا ایکسکالیبر پورته کوي. خو دا ځل هم د هغه ځواک ونه شو زغملی او بېهوشه شو. نو مالي پوهېږي چې
چې هغه خپل په تیر وخت هیڅ نه پوهیږي. ایکسکالیبر تر اوسه د هغه منلو ته زړه نه ښه کوي. لومړی باید هغه د خپل تیر سره مخامخ شي، کوم چې لا هم د خلکو لپاره یو معما ده. دوی باید ډیکلان ته ولاړ شي، خو بیډمیر دې کار ته تیار نه و، ځکه هلته ډیر لوی جادوګران شته چې خلک ترې ویریږي، خو بله لار نه وه. نو دوی هغه یو ټاپو ته بیایي. ټاپو له خطرناکو مخلوقاتو ډک و، دومره ویرونکی ځای و چې هیڅ څوک یې تصور نشي کولی. همالته ارتور یوازې پرېښودل کیږي. هغه له ټولو سره جګړه کوي، خو داسې وخت راځي چې ډېر خطرناک لیوان یې مخ ته درېږي. هغه خپله توره راباسي او پر یوه ډبره یې ږدي. د تورې ځواک په ده کې داخلېږي. په همدې وخت کې هغه د خپل پلار هغه شیبې ویني کوم چې تر ننه پورې د خلکو نه پټ پاتې و. کله چې باچا لوتیر په هغه شپه تښتېده، د هغه پر وړاندې چې کوم شیطان را څرګند شو، هغه بل څوک نه و بلکې واټیکان و. هغه خپله ښځه قرباني کړې وه څو په هغه بڼه کې راشي او لوتیر ووژني. خو هغه ورځ لوتیر خپله هڅه وکړه، هغه توره وغورځول او ځان یې بېهوشه کړ. یعنې هغه توره دننه ولاړ. که ایکسکالیبر هر ځای ولویږي، یوازې د هغه رښتینی څښتن یې ایستلی شي، او هغه ارتور دی. ورو ورو د لوتیر بدن په ډبره بدلیږي او په اوبو کې داخلیږي. خو دا هغه دلیل دی چې ولې واټیکان ته ننه پورې توره په لاس کې نشي ساتلی. یوازې هغه وخت به یې ترلاسه کړي چې لومړی ارتور ووژني. د دې ټولو پوهېدو وروسته ارتور اوس پوهېږي چې د هغه پلار څوک و او ولې راغلی و. اوس یې په لږه اندازه د تورې د چلولو هنر زده کړی و. پر لاره بیرته راتګ کوي. بیډمیر او مالی ورته ټول حقیقت وایي. پخوا ټول خلک په ګډه اوسېدل، خو واټیکان هر څه د خپلې تمې لپاره ویجاړ کړل. هغه له مادرید سره ملګری شو او د جادوګرانو لوی باچا یې وواژه. بیا دواړو غوښتل چې لوتیر هم ووژني، تر څو د تورې ټول ځواک هغوی ته ورشي، بیا به سلطنت په نیمایي وویشي. خو دا کار ونه شو، ځکه لوتیر مادرید وواژه او توره یې واخیسته او په اوبو کې یې ډوبه کړه. څومره چې د هغه د ماز برج لوړ وي، هغومره به ځواکمن وي. نو ځکه ایکسکالیبر د اوبو نه راووته، ځکه اوس خطر نږدې و. دلته مالی هم وایي چې زموږ ډېر ملګري واټیکان ووژل تر څو موږ مرسته ونه شو کړای. خو ته اندېښنه مه کوه، موږ به هر څه بیرته پخواني حالت ته راولو. یوازې ځان تیار کړه. ارتور چې دا هر څه واورېدل، ویې سمه ده، زه تیار یم، راځئ چې پیل یې وکړو. اوس بیډمیر ارتور له یوې کورنۍ سره معرفي کوي چې د شپږو بروزونو په نوم یادېده. دا د انګلستان تر ټولو بډایه کورنۍ وه. هغوی د ډېر پوځ او شتمنۍ څښتنان وه. ارتور هغوی ته ښه ثابته کړه چې هغه راتلونکی باچا دی او تیار دی. د دې لیدلو څخه وروسته د هغه ټوله کورنۍ د هغه مرستې ته تیاره شوه، ځکه هغوی ته هم په دې کې ګټه وه. اوس د واټیکان ستره موخه دا ده چې ژر تر ژره د ماز برج جوړ کړي او خپل ځواک ترلاسه کړي. کله چې خبر شول چې واټیکان اوس روم ته روان دی، نو ټول تیار شول، ځکه دا مناسب وخت و چې هغه ووژني. ټول خلک تیار شول. په راتلونکي کې واټیکان هم روم ته ورسېد، خو د هغه په امنیت کې ډېر ساتونکي وو. په شاوخوا کې دا خلک په یوه ودانۍ کې پټ شول. له دوی سره بې هم و. هغه یو غشي ویشتونکی و. هغه خپل هدف ویشت، خو کله چې لږ ځنډ وشو، ارتور وویل زړه مې ښه نه دی. هغه سم و. په حقیقت کې واټیکان مخکې نه پوهېده چې د هغه غلام د دغه خلکو سره دی، او د همدې لپاره د خپل ځان پر ځای یو بل داسې کس واستاوه چې د هغه په شکل ښکاره کېده. دغه حرکت هم لږ بدل و چې ارتور پرې پوه شو، خو تر څو چې هغه وتوانېد، تر هغې مخکې هغه غشي وویشت. غشي پر هغه کس وموښت چې بل څوک و. اوس ټول د هغه په وژلو پسې شول. که څه هم هغوی ټول تښتېدل، خو په منځ کې له خپلو عسکرو سره مخامخ شول چې په هغوی کې ځینې یاران یې هم ټپیان شوي وو. ارتور خپله توره راویسته، هغه توره چې د پلار یې وه، او په څو شېبو کې یې ځای په خرابه بدل کړ. ټول حیران پاتې شول، خو اوس ډاډه شول چې ایکسکالیبر د ارتور سره عادت شوی دی، یعنې اوس تخت د بدلېدو په حال کې دی. د ټولو وژلو وروسته هغوی خپل پټ ځای ته لاړل، خو هلته مخکې نه واټیکان موجود و چې د هغه یو ملګری یې په لاس کې و او د هغه پر غاړه یې توره ایښې وه. د واټیکان شرط دا و چې توره ورته ورکړي چې په بدل کې به یې د هغه ملګری خوشي کړي. خو د بیډمیر خلکو ارتور یووړ چې هلته یې یار ووژل شو. د دې وروسته ارتور ډېر غوسه شو، ځکه هغه خپل ملګری ونه شو ژغورلی او یو ماشوم یې یتیم شو. سره له دې چې دومره ځواک یې درلود، او له همدې امله یې توره جیل ته وغورځوله. بیا له جیل نه یوه مرمۍ راووته چې توره یې بیا راویسته او ارتور یې دننه کش کړ او ورته ویې ښوده که هغه څه ونه کړي، نو انسانیت به له نړۍ څخه ورک شي. هر چیرې به فریادونه وي، مړي به پراته وي او هر ځای به ژړاوې وي. هغه باید وجنګېږي، باید دا ښار بیرته د پخوا په څېر جوړ کړي. ارتور ټول څه ولیدل او پوه شو چې اوس باید څه وکړي. له هغه ځای څخه خپل پټ ځای ته ولاړل. هلته حالات ډېر بدتر وو. د واټیکان عسکرو ټول ووژل. اوس قومندانان هلته وه. هغه ارتور ته وویل میتیو او بیلا زموږ سره دي، که نه غواړې ووژل شي باید توره راکړې. ارتور بله لاره نه لرله. بیا یې ایکسکالیبر واټیکان ته ورکړه. واټیکان ورته وویل 2 ورځې وروسته به ورسره ګورې. توره یې ترلاسه کړه. واټیکان د هغوی ټول ملګري خوشي کړه، ځکه هغه څه چې یې غوښتل ترلاسه یې کړل. اوس ارتور هم خوندي شو. د همدې لپاره لومړی ځل خپلې ماڼۍ ته ورغلی، هغه ځای ته چې د ارتور پلار او مور به ناست وه، خو د پردې تر شا بل څه روان و. کله چې واټیکان میتیو خوشي کړ، هغه پر ټولو مرغانو واک واخیست او د تورې ځمکې لویو مارانو ته یې امر وکړ چې پر ماڼۍ برید وکړي. هغوی برید وکړ. واټیکان هڅه وکړه چې د همدې تورې په وسیله یې ووژني. بالکل یو یې ووژي، خو
خو ایکسکالیبر په دیوال کې بند شو، یعنی یوازې ارتور یې ایستلی شي. دا د ماضي پلان و. همدا چې هغه ولیدل د بیدمیر خلکو پر ماڼۍ برید وکړ او بندیان یې هم خوشي کړل چې د واتیکان له لوري نیول شوي وو. بهر ټول خلک د ارتور مرستې ته راغلل. واتیکان ټول څه ولیدل او د جادوګر خواته وتښتېد او ورته ویې ویل چې هغه ته بیرته هغه بڼه ورکړه چې په هغه بڼه سره یې لوتر مات کړي وو. ارتور تورې راویسته او مخامخ غار ته ورغلی. هلته واتیکان د جادوګر په بڼه مخې ته ولاړ و. هغه خپل ځان ته کائنات جوړ کړي وو ځکه د ماضي برج ځواکونه یې خلاص کړي وو. په همدې وخت کې شیطان یې پر ارتور قوت پیدا کړ. سره له دې چې ارتور توره لرله خو د هغه پر وړاندې یې دریځ کمزوري و. واتیکان ورته وویل هماغه څه چې مې ستا پلار ته ویلي وه چې ته د دې وړ نه یې. ارتور د خپل پلار وروستۍ شیبې ولیدلې او پوه شو هغه له هم د غچ لپاره جنګېده، خو اوس باید د خپلو خلکو لپاره وجنګېږي. د دې سلطنت لپاره جګړه وکړي، د نړۍ لپاره باید جګړه وکړي. همدا چې یې ولیدل داسې ښکاره کېده چې نور نو توره د ارتور سره یو ځای شوې ده او ټول قوت د ارتور په لاس کې دی او هغه د تورې لا محدود ځواکونه وکارول چې ځلېدل یې پیل کړل او په پای کې یې داسې ګزار وکړ چې واتیکان بیرته انساني بڼې ته راوګرځېده او ووژل شو. وروسته د ماضي برج ټول نسکور شو او ویجاړ شو. له ټولو مراسمو سره ارتور د دې سلطنت نوی باچا اعلان شو. ټول خلک ډېر خوشحاله وه او د دې سره کیسه پای ته ورسېده. دا کیسه څنګه درته ښکاره شوه؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راته ولیکئ. په بل ویډیو کې به بیا سره یو ځای شو. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره وکتل. ویډیو لایک او شیر کړئ.